هلکه اتا د پرون د راسه مکش ډېر سره چپ دی. څه له لالا څه وجه ده؟ خبره دا ده اتا پرون دی ښه مېړه مبارکۍ له نه ورتلم په کور کې غم وي دی غم دپاره ونه سړی بد کار دی. زما کور دی راشوی سړی یوه څپلۍ کښلې بل په شوه کولې بل کښلې بل په شوه کولې یو راشوی مبارکي وه کیسه وه زما کار څه له خل نه راځي. خلکو لالچ لري لالا خلکو لالچ اخیستی دي. د چش لالچ اخي خلک به موټر لځي زما ستا هغه دوه درې ولیان خلک به بنګلې لځي زموږ بنګله تر چا کمه ده تر چا کمه ده ته وایه تر چا کمه ده کمه نه ده. ها بیا د پوی چای له به ځي د یو پر ځای مې څلور غوایب دروي دوی له بازاره پوډر به راوړي زما هغه چپ وي پاته څو خوږو له به راځي مټایان له به راځي دوی له دغه بازار راخي زه له کراچۍ به راغواړم ولې داخل نه راځي په ما کې څه کمای دي ته وایه ته وایه په ما کې کمای ده چیز دي زه حاله چا وکړم وایه ته وایه چې رانه زه په پېټه کې یو څوک نشته دغه یو وخت شیمناسي د اختر اوله ورځ چې وغځئ بیا تر څلورمې ورځې کور یې ودان چې راځي دا خلک څه نه راځي دا قام څه نه راځي دا ولس څه نه راځي کمای ده چیز ده کمای تاسو خو زما په دا سره خلاص دي نه ته به ګای نه پوهېږې یو وجه سته د دا خلک نه برداشت شي پر ما څپلۍ نه خېږي څوم لالا زه خو همدا به لالچیان د لالچ دپاره به دا خلکو راځي زموږ کره به نه راځي. لالچ د چیز کوي د چیز تر ما ښه ځوانان دي تر ما سرمایدار دي تر ما ښه دنیا ده څه شي دي ډېر سوچ مکې بند دی. څه خبر یم لالا څنګه څه خبر یم زه حال بیا راوکړم له چا ته د قوم د خبرې حال نه سې ستا ماجت مې تر چا کم دی دونه غټ ماجت مې جوړ کړی یو شی مې کم دی سړی دا خل راځي څه نه په دا سره خلاص کړي ما نن بلخدوشر پکې شوی دی په دغه کې راځي څه نه او راځي څه نه څه خبر یم لالا خبره خو دې ډېره ښه خبره وکړه ما هم په دا خبره باندې سوچ خراب ولی ښه غټ موټر را سره یې په بازار کې یو څوک هم ټیم نه راکوي کله کله مې زړه دوی جوړ شو چې په داخل کې دا موټر وم د کې ویې خو بس بیا بل ته دا ستا له هغه خیال وکړه چې دا خلک ګرځي زموږ په اړه یایي څه ته څه یاده دا وجه څه ده ته خو زموږ په کور خبر یې هر څه خبر یې او موږ په کور کې د یو شي کمي ده سړی یو شی مانده دی خلک موږ څه نه کوي ته خو بیا هم ګرځې داسې هر مواد کوې نو رښتیا راته وایه سپین صفا راته وایه اخشه صفا خبره درته وکړم سپینه وکړم سپین تکه سپینه خبره اخشه چې صفا درته وایم په تاسې کې دونې غټه کمي کښې ده څه کمي ده سترګې راکار شومه اوس صفا درته وایم خلک کردار غواړي خلک عملي کار غواړي خلک ستا جایداد نه کوي خلکو سره به جایداد شیر کوې خلکو سره به ښه کوې تا په دا روډ به دا ګلۍ باندې خلک څونې ستړي کړل هغه جوړ کړی مسجد باندې د خلک څونې ستړي کړل ستا په کور کې برمه ولاړه ده د نږدې همسایګان در سره دي یو سړي ته تا پای پورې ایستلی دی په دغه محله کې په دا کلي کې ستا غریبان دي تا یو ورځ په چا شفقت کړی دی یو سړی د هسپتاله بوولی دی راځي دلته دی خوري زه خو دغه خبره کوم زه راځي دلته دی خوري دی هغه حساب زه نور سره کوم ستا په د اختر کې دا بیټک خلاصي په د اختر زه په هاخوا زه خما ستا بیټک یوه ورځ نه دی لیدلی چې خلاصي کل پورې لګېدلی ته اوس بیا خلک څنګه غواړې ته د اختر پر ورځ غواړې خلک غلا ویزه کوي په دا وجه باندې هلته یان څه بند وایه خلک غلا ویزه کوي دغه خلکو بیټکانې خلک غلا ویزه کوي دغه بیټک خلاصي هر ورځ د مېلمنو دپاره د غریبان دپاره د خلکو د مسافرو دپاره خلاصي تا یو ورځ د مسجد د مسافر کور ته نه راوستی سپین پرایا یې سپینه خبره درته کوم پر ځان یې مه بوج کوه دغه ستاسو کردار دلته علاقه کردار غواړي خلک کردار له ځي پیسو له نه ځي پیسې ستا خپلې پیسې دي ته خلکو ته پیسې نه ور حسابې موټران نه ورکوې دغه خلک هم موټران نه ورکوي خلکو سره خلکو ښه کړي دي خلک یې همسایګان یې همسایه لوستلی دي مسافر یې مسافر لوستلی دي له کلیوال یې کلیوال لوستلی دي تا نه کلیوال لوستلی دي نه نو چې دغه نه بد یم بیا ته چي دپاره راته ناست شي زما دا مجبوري ده چې دا لونۍ خور مه په تا واده ده که مه دغه مه وای واده زما به په ګرد عمر ستا په کور څپلۍ نه وی ختلګي ته کله سړی وې